و پرمینې راشه ګل خان دوی دې هول کړي دي هوله ټاپه ای هی بې شرمه شرم خو درکې توپونه کې نشته دومره کې شرم درکې نشته خلکو کې دومره تاسو کې دومره نشته یاره ډېر زیات بې شرمه ګل خانانو که دا تاسې خو میچونه من کړي که نه خو به د شرم مړه شي که نه تاسو لا ژوندي یې ای بې شرمه خو د خیر دی تاسو کې شرم نشته دی نو ځکه که نه بس په همدې تمه ناست چې افغانستان به کله میټ بیلي او موږ به ورپسې خبرې کوو ای بې شرمو شرم خو درکې در ټاکې نشته او د بلې نه دې خبر کمه تاسو خو د خیر سره روان میچون ته به کوالیفای کوئ په خدای که خو رانه داسې ډایرکټ لاړ شئ په سترګو به یې رانه ونه ګورئ ډایرکټ یو به د زیمبابوې سره د ایرلند سره د نیپال سره د یو ای سره د امریکا سره به لوبې کوئ بیا به مخکې راځئ ای بې شرمو زه تاسو ته حیرانه دي دا تاسو څه شی خورئ هېڅ در باندې دغه شرم اثر نه کوي دا چل موږ ته مخامخ و چې خبره غیرت تباه او برباد کړو خو خیر د غیرت انسان د الله په خوښي پوه شوې دا غیرت لږ هېڅ انسان کې خو خیر وی بیا هغه زموږ یو وطنوال دی هغه ولې بې غیرته دی یم خو چې ژوندی یم تاسو هماغه کار کوئ یعنې بې شرمو او د ګپ نه ویلو تاسو پې عمل کړی خدای مو تباه کړه یاره ما خو تا خبرې نه کولې خو تاسو زه مجبوره کړمه ای ګل خانانو که نه تاسو به د خیر سره کوالیفای کوئ او موږ به د خیر سره ډایرکټ ځو خدای مو تباه که چې تباه شي نو ګرانو وطنوالو تا خلک بیا راوپارېده اوسه پورې په سوړونو نه وتېول و د سوړ نه را بهر شول و بیا دغه میډیا ترې نه ډکه ده په هغې کې په شپږ پنځوس شپږ پنځوس ای خدای امریکا 23 جون 23 اکتوبر ستا دغه میکسر نه تپکونه بوک کو ای شرمېدلو تاسو کې ولا هم غیرت شته و په ځان به نازېږي چې موږ انسانان یو او بیا ګل خانان یو ای بې شرمو و دې دوستانو ته ویډیو خلفانانو ته ورسوئ ما خو دا خبرې ته لاس نه اچولو خو تاسو زه مجبوره کړم دې نه بعد به زه ستاسو دا پټوک راخلم په دې سر به درته د رټو مصبر وپې سلام علیکم او ټاپه